سلامونه دوستانو، څنګه حال دی ستاسو؟ آی هوپ چې تاسو ټول بخیر یو. زه نن په سنګاپور کې یم، یعنی پښتون په سنګاپور کې. او سنګاپور یو ډېر ترقي یافته او ډېر ښکلی ښایسته ملک دی. دا ټایم تاسو کتلی چې دلته راغلی ما د دوی چې کوم د سنتوسا آیلینډ ورته وایي، یا دا وګورئ تاسو د ښکلي تکې شنې اوبه درته ښکاري. مخامخ دلته په ټرین کې راغلی یم. اصل کې دې ته وایي سنتوسا براډ واک، یعنی سنتوسا دلته کې یو جزیره ده وړه شانته. په هغې کې ډېر ښکلي مطلب دا دی چې لکه هوټلې موټلې جوړې دي. یونیورسل سټوډیو کو نوم تاسو اورېدلي هغه دی پکې. نور پکې ډېر د کتو شی نه دي، د چې کوم د چکرو مکرو ځایونه دا دي پکې. نو خلک ډېر د چکر ته راځي. او ما سره همغه عاصم بھائی موجود دی او دا هم چې کوم دلته راسره راغلی نو ډېره خوند کوي، مزه کوي. دوی دلته کې سنګاپور کې اوسېږي. نو اوس ګورو دې کې هم دا الګ الګ شانه ځایونه تاسو ته ښیو. نو که چېرته تاسو سنګاپور ته راغلی نو دې ته لازمي راشئ. صحیح ده. د دې نوم دی سنتوسا. په ټرین کې رالم صرف 2 روپۍ مې ورکړې او په تقریبا په 15 منټه کې راورسېدم. مخکې ځو تاسو ته ښیو، پیدل پیدل ځو. یاره دا یونیورسل سټوډیو ته راغلو، لږ واکه موکه غځینه او ډېر مزېدار ځای دی. دا دومره غټ ځای دی که نه چې په دې کې د دنیا د ټولو نه غټ مطلب د ایشیا ټولو نه غټ تیم پارک دی. دننه پکې ډېر ښکلي رایډونه وغیره دي، د چکرو ځایونه دي پکې، د ماشومانو دپاره پکې شیونه دي. او دا دومره غټه ایریا ده چې تاسو 3 غنټو کې هم دلته نه وزګارېږئ. نو دلته لازمي راشئ. تاسو کتلی شئ دې طرف ته هم او دې طرف ته هم، ټولو طرفونو ته چې کوم دی بس ټوله لار ده. نو عاصم بھائی نه تپوس کوو څنګه لګه دا ځای څنګه دی یار؟ بس دا ځای خو ډېره ښکلی ځای ده، زبردست ځای ده. دې ته به ډېره خلک راځي دلته او زما تجربه خو هم ډېره زبردست ده. مست وزټ پلیس ده دی. دا وایي ضرور راشئ. ښه ګوره پنجابی دی بیا هم پښتو وایي. ښه منم لږه لږه پښتو لږه لږه پښتو هم ښه ده به ډېره. मतलब अच्छा बिल्कुल चिकन दे तो फुल दूल्हा दबाव के लगा। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि बस डेरा मनाना जड़गिया जमा जड़गिया मामा जोए नूर संगई नूर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आए हम तासो अखबार हुआ तासो सिंगा लगा पख्तो कोई का मगर यार बस जमाना पख्तो यार जमाना अलता को रखता ख्याल का बोला यार नियत को मदद ले असल की यहाँ पे जंगल है ना, ये आप देख सकते हैं ये जंगल है.
यार सिंगापुर کې मैं पर ट्रेन के सफ़रों को मुसलसल द परुन में कार्ड अगस्ते थे और 2 ورځې मुसलसल में सफ़रों को सिर्फ $15 लगे थे दो सफ़रे दीजिए यानी पाकिस्तानी 500 रुपये लगे थे और دومره سفر مې وګورځدا د نشم ولې دې زما ملګری چې دی دا د هم چې کوم د ټرین ټیکټ اغسته او اغسته او لکه مطلب درې چې موږ 2 ورځې مثلا کې ډېر ګران ملک دی ګورای سنگاپور په دنیا کې یو ګران ملک دی ولیکن درې چې هغه باوجود هم بس کرایا او دا ډېر ګران نه دمړه نه خو هغه باوجود هم لکه موږ د ټیکټ میکټ واخسته 2 کارډونه واخستل د ټرین د بار غنه او شل ډالر هم پکې اچولیو لیکن اوسه پورې دی له $15 خرچ شوی دي نور پاتې 2 ورځې مسلسل وګرځېدو منې به یار او ټرین د سیده چې نیکسټ لیول ټرین نه جوړ کړی دي